قدرمنو دوستانو د پرون راهیسي د ګل پاڼې د واده باره کې خبرونه شیر کیږي چې د هغې واده یا کویدن شوې ده. نو دغه خبر څومره حقیقت لري؟ آیا رښتیا ګل پاڼې واده وکړو او که هسې یو پروپاګاندا شروع ده؟ که د ګل پاڼې په دغه باره کې معلومات اخیستل غواړئ نو مکمل تفصیل در سره همدلته شریکوم. ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو کله چې د ګل پاڼې د کویدن باره کې خبر خور شو نو د هغې ډیر مینوال خوشاله هم او خفه هم او د هغې باره کې مختلف قسم پیغامونه هم په سوشل میډیا باندې شیر کېدل. اگر که د ګل پاڼې په پیج یا یوټیوب چینل باندې داسې خبر نو شیر شوی خو بیا هم غټو چینلونو والا دا خبر راخیستی و. نو کله چې موږ معلومات وکړل او د ګل پاڼې یو نږدې کس سره مو رابطه وکړه نو د دې خبر په اوریدو هغوی هم ډیر حیران شول چې دا څنګه خبر دی، تر اوسه موږ ته معلومات نه کیږي او خلک وایي چې د هغې کویدن شوې ده. ځکه چې ګل پاڼه ناپېژنګلو جینۍ نه ده. کله چې د هغې کویدن وي نو ټول خلک به په خپله خبر شي. داسې هم نه ده چې په ناخبرۍ کې د هغې نکاح وشي. نو موږ هم په دې نتیجه باندې ورسېدو چې ځینې کسان د خبر مکمل تصدیق نه کوي او هسې خبرونه جوړوي. د ګل پاڼې کویدن باره کې هیڅ حقیقت نشته او نه تر اوسه د هغې کویدن شوی. که تاسو بیا هم غواړئ چې د هغې باره کې نور معلومات تاسو سره شریک کړو نو موږ ته کمنټ خامخا وکړئ. موږ کوشش کوو چې هغې سره په کال باندې خبرې وکړو او د هغې نه مکمل انټرویو واخلو او تاسو سره یې شریک کړو. که تاسو هر څه پوښتنه لرئ خامخا کمنټ کې شریک کړئ ځکه چې تاسو ته هم حقیقت مخې ته راشي. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.